صلی الله علیه وسلم. عبدالرحمن وایي که نه چې لیونی شوم لیونی کېږم نن مې یار لیدلی نه دی او ما د دو جهان سردار لیدلی نه دی. نبي علیه السلام یادوي چې رسول الله مې نه دا کتلی. نو اولیاء نیکان بزرگان دا بیا رسول الله په خوب کې ګوري چې ګوري وای اگر تو نے وفا کی محمد سے تو ہم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د رسول الله محبت چې په کوم زړه کې نه وي که نه نو دا زړه خالي کنډر ده، هسې بس بکواس ده چې هېڅ شی نشته پکې. اصل شی د رسول الله محبت ده. لکه د مولانا بجلیګر صاحب او د نور اولیاء دا وایي که نه چې یو فنا فی الشیخ، یو فنا فی الرسول، یو فنا فی الله مرتبې دي که نه. نو عبدالرحمن بابا رسول الله بارکه څه وایي؟ وایي نو په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک، وایي نو په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک، که خبر شي پرې به نه دي دغه در څوک. یعنې د رسول الله په ښایست څوک خبر نه دي، که خبر شي نو والله بالله که د رسول الله تابعداري پرېږدي څلېرې ساعته به د رسول الله تابعداري کوي. بیا بل شعر کې عبدالرحمن بابا فرمایي وایي لیونی شوم لیونی کېږم نن مې یار لیدلی نه دی او ما د دو جهان سردار لیدلی نه دی صلی الله علیه وسلم. عبدالرحمن وایي که نه چې لیونی شوم لیونی کېږم نن مې یار لیدلی نه دی او ما د دو جهان سردار لیدلی نه دی. نبي علیه السلام یادوي چې رسول الله مې نه دا کتلی. نو اولیاء نیکان بزرگان دا بیا رسول الله په خوب کې ګوري چې ګوري وای اگر تو نے وفا کی محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہی کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں. اصل دنیا کې نعمت هغه د رسول الله او د الله محبت ده. ګوره کوم زړه ته چې د الله او د رسول الله محبت کته څه بیا هر شی ونه لرې کېږي. الله دې موږ ته ورځ د رسول الله محبت کته کړي. قرآن کې الله فرمایي قل ای پیغمبر دې خلکو ته اعلان وکړه ان کنتم تحبون الله که چیرته تاسو محبت کوئ د الله سره فتبعوني یحببکم الله. نبی علیہ السلام فرمایي زما تابعداري وکړئ الله به تاسو سره محبت وکړي. که غواړئ عزتمندو چې د الله محبت موږ او تاسو سره وشي، د الله محبت الهي محبت د الله دیدار هم نصیب سي په خوب کې او د رسول الله دیدار هم نصیب سي په خوب کې. رسول الله ملاقات غواړئ که نه نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو که الله سره محبت کوئ نو زما تابعداري وکړئ. الله ورته دا وایي الله مکې قرآن کې یحببکم الله. نو د رسول الله سره چې محبت کوئ د رسول الله تابعداري چې کوئ نو الله به تاسو سره محبت وکړي، الله به تاسو ټوله ګناهونه معاف کړي. نو په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک چې هغه رسول الله ده، که خبر شي پرې به نه دي دغه در څوک.